السلام علیکم خوږو ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم چې ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. ملګرو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې دا تاسو ته معلومات درکړم چې یو پي ان څه شی ده، څه کار کوي، څنګه استعمالولی شو، یو پي ان ګټه لري او تاوان یې څه ده. ملګرو که چېرې موږ انټرنیټ استعمالو نو یو پي ان په باره کې باید موږ مکمل معلومات ولرو. یو پي ان څه کار کوي، څه شی کولی شي، همدارنګه څه ګټه لري او څه تاوان لري. دا ټول کارونه به ملګرو نن انشاءالله په نننۍ ویډیو کې درته وښیم. ملګرو تاسو به ډېر ځای دا خبره اورېدلې چې هر شی د ګټې تر څنګه تاوان هم لري. یو پي ان هم داسې ده، ګټه یې هم زیاته زیاته ده، خو تاوان یې هم ملګرو ډېر زیات غټ تاوان هم موږ ته لري د یو پي ان استعمالول. نو دا ټول زیانونه او ګټې به ټول نننۍ ویډیو کې درته وښیم. نو تاسو هیله کوم چې ویډیو ته پایه پورې وګورئ او د ویډیو څخه یو شی زده کړئ. مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نښان هم وهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته در ورسېږي. که چېرې مو زموږ چینل سبسکرایب کړی زموږ حمایت کوئ نو همدا لازمي نه ویډیو سره لایک کړئ. نور لایک او کمنټ او شیر ستا خپل اختیار ده، که کوئ یار یم کور وطن او که نه کوئ بیا خپله پرېږئ. ملګرو سمه ده، اوس ورځم د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم او تاسو هم کامله طریقه درښیم. نو له موږ سره اوسئ. ملګرو یو پي ان څه شی ده، څه کار کوي، تاوان یې څه ده او ګټې څه ده. لومړی یو پي ان موږ څه وخت استعمالولی شو. ملګرو یو پي ان موږ هغه وخت استعمالولی شو کوم وخت یو کمپنۍ راځي که چې یا اپلیکیشن ویبسایټ یا ویډیو زموږ په کنټري یا هېواد کې څنګه کې بنده کړي او موږ نشته کولی چې هغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو یا هم ویبسایټ را خلاص کړو یا هم ویډیو وګورو. خو کله چې موږ یو پي ان وصل کړو نو هغه کومه چې ویډیو یې بنده کړې یا هم اپلیکیشن یې پلی سټور کې بند کړی هغه اپلیکیشن موږ بیا را ډاونلوډ کولی شو. خو ولې او څنګه ملګرو کله چې یو پي ان خلاص موږ یې را ډاونلوډ کولی شو او کله چې یو پي ان کنیکټ نه وي نو موږ یې نشو کولی شو. دا څه وجه ده ملګرو؟ کله چې موږ یو پي ان را ډاونلوډ کړو، یو پي ان انسټال کړو او کنیکټ کړو، هلته چې موږ کوم سرور انتخاب کړی، مثلا ملګرو فرض کړئ چې ما یو پي ان را ډاونلوډ کړو او کنیکټ مې کړو، په هغې کې ما د امریکا سرور انتخاب کړي یا هم بل کاناډا که هر څه ستاسو خوښ وي. مثلا ما یونایټډ کینګډم انتخاب کړ، هغې کې زما ځان کنیکټ کړو او ما یو پي ان پوره کنیکټ شو. دا ملګرو په داسې معنا شوله چې زه له امریکا څخه یونایټډ کینګډم څخه انلاین او افغانستان څخه انلاین یم. سمه ده ملګرو؟ کله چې موږ یو پي ان وصل کړو زموږ مکمله آی پي ادرس ده هغه چینج کوي. ملګرو آی پي ادرس څه ده؟ آی پي ادرس زموږ خپله موقعیت ته د سیم کارت موقعیت ته ملګرو آی پي ادرس ډېر مهم ده. تاسو به لاړ شئ خپل موبایل سیټینګ ته، سیټینګ کې سره هغې په آخر بخش کې اباوټ ډیوایس په نامه یو آپشن ده زموږ سیټینګ موبایل سیټینګ کې، هغلته چې ورشو هلته یو بل آپشن موږ ته راکوي د سټیټ په نامه. هغه سټیټ باندې چې کلیک وکړو زموږ خپل آی پي ادرس راته کوي، دا زموږ آی پي ادرس ده. سمه ده ملګرو؟ کله چې یو پي ان موږ وصل کړو زموږ مکمل آی پي ادرس څنګه کې چینج کوي او کوم اپلیکیشن یا ویبسایټ چې زموږ په هېواد کې بند وي هغه موږ بیا پرې خلاصولی شو. سمه ده ملګرو؟ بل ملګرو یو پي ان نور څه ګټې لري. ملګرو مخکې کله چې موږ یو فیسبوک ته سټایلش ورکوو، فیسبوک اکاونټ مو ښکلا ورکوو نو هغه بغیر یو پي ان امکان نه لري. کله چې موږ یو سټایلش یا جنګلي نوم په خپل فیسبوک پاڼې ته ورکوو ملګرو هغه موږ ته نه قبلوي، دا تاسې نشئ کولی. خو کله چې یو پي ان وصل کړو بیا کولی شو څه رقم سټایل مو چې زړه وي بیا کولی شو. خو ملګرو تاسو ته وایم کله چې فیسبوک ته سټایلش ورکوئ نو دا ټچ یو پي ان انسټال کړئ نو ټچ یو پي ان باندې بیا تاسو کولی شئ فیسبوک ته څنګه کوئ مختلف ډیزاینونه ورکړئ. بل ملګرو د یو پي ان څه تاوان ده. ملګرو یو پي ان ډېر غټ تاوان لري خو هغه تاوان به تاسو ته نه وي معلوم. کله چې ملګرو یو پي ان موږ زیات استعمال کړو زموږ مکمل ډیټا له منځه ځي. ملګرو موبایل کې مو څه نمبرونه یې ګیلري کې مو څه ویډیوګانې هر څه دا ټول مکمل هیک کېږي ملګرو نه ځي. خو زما تاسو ته خواهش ده چې یو پي ان څخه زیات کار مه اخلئ، یوازې ضرورت په وخت کې څنګه کوئ کار ورڅخه واخلئ. دا ملګرو د یو پي ان په باره کې یو څه معلومات هیله ده چې دا معلومات مو خوښه شوي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مده کومه په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسېږئ.